څلور ورونو څلور یو پکې یو پلار یې جمدی و هغه یو کس دې درې ورونو ته وویل دی یو سلا کوو وایي داسې به وکړو چې که ستاسو خوښ وي نو تاسو دا درې واړه د خپل مال ماله راکړئ وایي درې واړه د خپل مال ماله راکړئ او د پلار خدمت ته به اوزګار یې د پلار خدمت به مو کوئ هغې ویې ډېر هوښیار مال هم رانهلې او د پلار هم راته راپشا کوې د هغې خدمت هم را باندې کوې وایي ښه که دا نه منئ بیا بل چل وکړئ وایي داسې وکړئ چې زما دا مال هم تاسو ووالئ دا ستاسو شو او د پلار دا خدمت ما ته پرېږدئ خپل مال هم در کوم او د پلار دا خدمت هم ما ته پرېږده پلار ما ته راپشا کوې وایي دا دې اوس سمه خبره وکړه دا دې ښه خبره وکړه ما وایي ګورې مال مې درکړه د پلار خدمت به اوس تاسو نه کوئ زه به کوم ډېره ښه ده هغه خدمت د پلار ده ته وسپارلی شو پلار خدمت یې کو پلار یې مړ شو او غریب اوف اسم ورسره نو او باقي رونه مالدار دي نارې پې تېرېږي لوږې په تېرېږي په ده او په ده په بچو یو ځل یې خوب ولیده چا ورته په خوب کې وی وایي لاړ شه پلانکي تیږې را د هغې لاندې 100 روپۍ پرتې دي راواله دې ورته په خوب کې برکت په پکې وي که نه وي نه برکت خو پکې نشته وایي نه یې راځه د پاسې ښځې ته وي ښځې یو سیرات غیبي په خوب کې وي چې فلانکې تیږې لاندې 100 روپۍ پرتې دي ما دې تپوس وکړو برکت پکې شته که نه وي نشته وایي چې نشته نه یې رالم ښځه وایي ستا په برکت بې کوزه مونږ د لوږې مړه شو بچي د ښو ورځ په کوزو کې باندې وایي اته برکتونو پسې ګرځئ ورشه راواله چې تنوایه ډوډۍ پې وخورو نه ښځې چې برکت پکې نیم الله کې راواله ورځ تېره شوه د شپې بیا خوب ولیده سړی ورته ویې لکه لس درهمه پراته 10 روپۍ دیناره د پلانکي تیږې لاندې دی ورته برکت پکې شته که نه وي نشته وي نه مې دي پکار چې راپاڅېد ښځې ته وایي ای ښځې ما د یو سړي 10 روپۍ وښولې د تیږې لاندې پرتې دي تپوس پې ته وکړه برکت پکې شته که نشته وي نشته وي نه رالم وی نیک بخته ورشه ګورې ورو کمیږي شی کمیږي او ته برکتونو پسې ګرځې ستا برکت سر وخوره مونږ لوږې مړه شو بچي د لوږې مړه شو تار به دا ته به برکتونو پسې ګرځې ښه دی چې برکت پکې نه والله کې راواله په درېیمه شپې بیا خوب ولیده ورته هغه سړی وایي اخو دې راوانغېستې خو ورشه یو تیږه د هغې لاندې 10 روپۍ پرته ده برکت پکې شته که نه وي او شته پکې چې راغې ښځې ته یې هله وي وایي هغه سړي خو راته 10 روپۍ یاده کړه او یې راته چې برکت پکې دی زه م راوړم یې وایي دا ګرده برکتونو پسې سلونه لس شو د لسونه یوه شوه چې د 10 روپۍ راواغېسته نو لال باردار ته چې د ډېره موده پس مې 10 روپۍ ومونته راشي یو کب به پې واله یو غټ کب یې پې واغېست کور ته یې راوړو ځکه اوس خو په بازار کې سپینېږي خو کور ته راوړه د کور ته یې څنګه راوړو کب یې اوس پرده پکې یو 2 هیرې راووتې 2 ملغلرې پکې راووتې چې ملغلرې راووتې یوې ته کېښوده او بله یې وړه بازار ته سړي ته وایي دا په څو هلې اوهو د دې قیمت ما سره نشته دا څو به دې خو پوه شو چې شی خو د قیمت دی ما خو دا به 2 پیسو به په چا خرڅه کړم دا جي پلانکي له یو څه هغه غټ صرافله چې هلته یې وړو هغه وکته په څو هلې یاره جي د دې قیمت ما سره نشته خفه کېږم په چا خرڅه کړمه دا فلانکي بازار کې زمونږ د ټولو غټ صراف ته غلی اوس هلته یې وړو چې هغه ته او دیم خوشحاله دي چې شیخ خو د ډېرو پیسو دی په خپې مګله را مګله چې هغه یې څنګه یې وړله هغه ته یې دا خرڅوم یاره جي داسې وکړه ما سره دې پیسې نشته قرض به یې ته خرڅه نه کړې او پیسې شته نه او دا مهرباني وکړه بادشاه له یو څه بادشاه غشتې شي بادشاه له ځان ور ورسو چې دغسې ما سره هیره ده د خرڅو بادشاه هم صالح سړی چې بادشاه له ورغې وي دا هیره خرڅوم هغه چې خپل سیکورټي چې کوم هیرې پېژنې هغه راغوښتو یو صاحب شی قیمتي دی د دوی په څو خرڅی دی ورته وایي وی 10 غویان به د سرو زرو ډک راکړې 10 غویان بادشاه وی نه ګزاره وکړه وی نه 10 نه بغیر نه 20 غویان به د سرو زرو ډک راکړې د سرو زرو وی دا شی دی ګران دی فیصله وشو په 14 قچرو چې 14 قچر به دله د سرو زرو ډک درکړم 14 قچرې په سرو زرو بار کور ته راوت ښځې ته وي ودې ته برکت دې ته برکت وایي اصل ډېرې وي که دا ډېر دی څه موده پس بادشاه ته هغه سیکرټري وي صاحب وي دا یو هیره نه د دې یو بله ملګري م وي سره یې راوغواړه دې یې راوغوښته ورته ویې لکه دې خو یو بله ملګري م یو صاحب بله ملګري م شته وی یې راوړه که نه هم را باندې خرڅه کوي نه دې رانردان اخیستې ده دې ارزان اخیستې ده پوه شي په خبر
وی هغه څو خرڅه وی هغه په شپېتو قچرو خرڅوم 15 قچرې د سرو زرو نه ډکه سکرټري ته وې څه وی صاحب اوس هم ارزانه ده الا دې ته برکت وایي دیانت چې چا کې راشي که نه هغه له خدای برکت ورکوي حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ ته ورسېد دیانت پکې و دیانت الله دنیا کې مدد وکړه چې که په کوم ورځ باندې مړ کېده نو یو شپونکي ګډه چیلی سرولې نو شرمخ په ګډه حمله وکړه انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو مرګري شپونکیان ورته تا که څه پته لګي وایي چې درسو د هغه بادشاهي وه نو زما شرمخ او ګډه به یو ځای سرېدل او که نن شرمخ په ګډه حمله وکړه د عدل حکومت ختم شوی دی چې معلومات یې وکړل په حقه ټیم عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او د شعیب علیه السلام قوم څه شو په اور وسوځېد حضرت شعیب علیه السلام چې واپس راغی او د خپل قوم د الله د ورشه قوم لري چې ورغی نو په جلا شو هېڅ په میدان هر څه سوځېدلې زلزله راغلې ده ځمکه چاودې د ټول په هغې کې دننه دي اور پې د پاسه راورېدلې دی او جبریل علیه السلام پې چغه والې ده فاخذتهم الرجفة اخذتهم الصیحة حتی جړل به جړل په سترګو ړوند شو ړوند حضرت جبریل علیه السلام وله راغی وی الله را لېږلې ما په سترګو ړوند دی جاړې وی او وی الله وی که دې سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته د سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته که مال دولت پسې جاړي او دې وی چې وله ورکم ځکه ډېر زیات جاړي وی نه سترګو پسې جاړم او نه مال دولت پسې جاړم وی ښه وي که زما د غضب د وجې نه جاړې لکه د قوم قهر دې ولیده نو تا باندې زما غضب هم نشته زما پیغمبر یې زما رحمتونه در باندې نازلو شعیب علیه السلام مخیارو وی یو شي پسې جاړم که الله را کوي نو وی څه شی دی وی د الله دیدار پسې جاړم چې الله ووینم جبریل علیه السلام والا واپس راغی وی الله وی چې ټیک ته دا جړا دې قبوله ده خو دیدار اوس نشته مرګ نه پس به کېږي انشاءالله دیانت بهترین شی دی نو د شعیب علیه السلام قوم کې دیانت نو خدای ټول تباه کړ قرآن حکیم کې بل ځای وایي الله تعالی فرعونیانو ذکر کوي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك څنګه صوت عذاب فرعونیان څه شو عادیان څه شو عادیان چې په سمستو کې به جون تیرا او غرونه به تراشل غټو غټو وجودونو والا اس شو سمودیان څه شو ټول لاله خطا ازمون د زمانه د من نمخ کې صدران څه شو گورنران څه شو وزیر اعلیګان څه شو هغه وزیر اعظمان څه شو د امریکا او د روس هغه بادشاہ څه شو د اسرائیل او د هندستان هغه څه شو د عربو هغه د ډیرو پیسو والا څه شو هغه جزونه چې خپل ګرځي روز کال مې اخبار کې کتل د عربو یو شیخ لور واده کړی ده ما طالبانو ته خندل مې دا دې ته مې پلار وای لور یې ودولن د سرو زرو غسل بیت الخلا ټټه ولا د سرو زرو په جهیز کې جوړه کړې وه د سرو زرو ټټه مې کوم خبرو بشي جان لمم غوښتې وه د سرو زرو ټټه نیک بخت د سرو زرو راهیل ولا جوړ کا که خبره نه ده د سرو زرو استعمال خو راهیل ولا جوړ کا د سرو زرو نو کم از کم دغه ټټه کې به مردار متیاز څنګه کوي د سرو زرو ټټه هغه خلک څه شو لوی لوی د عربو شیخانو سیټان چې جزونو کې ځان له خپل محلات جوړ کړي دي په کم طرف لاړل سرو زرو تماچې ځان له جوړې کړي لیبیا صدر کم خواله د مارونو اصل د الله او د رسول تابعداري د ماس درې خبرې په ذهن کې واچوي د الله او د رسول تابعداري او دا به نه وایي چې د شریعت وخت نه دی د شریعت وخت دا به نه وایي چې بچي به څه کوي او زه به څه کوم او دکان به څه کوي او تجارت به څه کوي خپل کار به کوي خو چې زما خیر ښه شي او چې ما نه وروستو ګن پاتې دی او زما خیر خراب دی هلته راته کوتک نیولي زه څه کوم په بچو زه په نوسو څه کوم یو به دیانت نه کار اخلی روزي د چا لاس کې ده الله ته تله وزن تګي به نه کې نمبر 1 دویم نمبر شی به نه خرڅې د ښه په ځای به خراب نه خرڅې ملاوټ به نه کې الله خفه کېږي
الله باندې خپه کو ارزه خو الله سره دی. نمبر 1 دویم علماو پس نیکانو پس ټوکې تقالی بنه کې ولولا رهتک لرجمناک دمکې بنه ورکې علماو لا دمکې بنه ورکې ستاسو خبرې بنه کې علماو پس هغه به خپه کینا او دین پوری بټوکې نه کې. الصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد ما يفعل آباؤنا مونږ کله چل خولې دي هغه ته دا خبرې کولې دا باندې کې که دین پورې د ټوکې وکړي ټیک تا بعضې وخت د پیسې د وجې نه سړی په نشه کې راشي په ځان بیا نه پوهېږي د دولت او د کارخانې او د موټر د وجې نه سړی په نشه کې راشي بیا په ځان نه پوهېږي. تا خو د خولې نه خبره نبي علیه السلام فرمایو ډېر کله یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي ان الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا ډېرو دې خبرې له توجه ورنه کړي وی دا خو پټونی خبره وه هغه د خدای په نس دونه خطرناک دی چې یهوي بها فی جهنم 70 خریفا په ترمذي کې راځي او یا کاله د هغې خبرې د وجې نه په دوزخ کې غوټې خوري مستۍ د وجې نه د خولې نه د خرابه خبره ورخوي او دین پورې خنده او مزه چې ګناه کې یاره بفې دواره ته کوه چې خدای مې د دې ګناه نه خلاص بالکل بس کو نو ګناه خو ګناه ده سزا خو پې سزا ده و الله خو به خفه نه شي که نه خولې نه خو به د ګډې وډې ونه دي که نه. نو الله فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا مدین ته به د هغوی د قوم سړی شعیب علیه السلام راولېږه قال اعبدوا الله وتدوی ولا ما لكم من اله غیره ته الله عبادت وکړئ خدای سره شریک نشته ولا تنقصوا المکیال والمیزان په پیمانه او په وزن کې به کمې زیاتې نه کوئ انی اراکم بخیر ژوندم ښه دی که شکر الحمدلله چا ژوند خراب دی او غنم ورمنې د جوارو بی غوښه بني او ساګ پیتي بی جون الحمدلله ډېر ښه مزېدار او انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ګورې سم شی بیا دا ثروت ده چې د هغې نه تښتېدی نه شي د الله د عذاب نه. رب العالمین دی زموږ کې دیانت پیدا کړي الله دې په موږ کې ایمانداري پیدا کړي او الله دې موږ له د نبي علیه السلام د اطاعت او د تابعدارۍ ژوند نصیب وګرځولی کړي. دغه شعیب الی مدین اخاهم شعیبا د هغې د قوم یو کس مو ورته ولېږه چې د هغه نوم شعیب علیه السلام الله وایي د هغې د قوم یو کس و د هغې یو ورور بی و دا ځکه چې د بهر نه کوم سړی راشي نو په هغه بیا خلک شکونه کوي هلکه پته یې نه لګي چې دا به څوک یې څوک بني سازش له خو بني راغلی جاسوس خو بني او که د قوم خپل کسي نو هغه خلکو ته معلومي چې د ده ضمانت ټینګه ده کردار یې څنګه دی پلار یې څوک و مور یې څوک وه قوم یې څوک دی ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله صفا په غونډۍ ودرېده او لومبي خلکو له دعوت د اسلام ورکو نو حضور پاک ورته څه وایي لبثت فیکم عمره تاسو کې ما 40 کاله تېر کړي دي فکیف وجدتموني تاسو زه څنګه مونته یم خلکو ته خو پته و چې ته زموږ د قوم یو کس د قریشو د بنو هاشم د یو مضبوط خاندان سره د تعلق دی او مونږ پیژنو ته پتا اوسه پورې چې ته د غلطۍ او د دروغو او د بې اعتمادۍ داغ نشته ټولو په یو ژبه وي وجدناک صادقا و امینا مونږ په دې 40 کاله کې ته په دروغو چېرته نه لیدلی د 40 کاله کې د پوټې دروغ نه دی ویلی رښتونې په دې 40 کاله کې تا چې ته خیانت نه دی کړی خیانت ډېر لوی باب دی تا بېوادیتوب دوکه تږي دا دې چېرته نه ده کړی امانتګره مونتې نو که د بار کس و هغه دا خبره نه شوه کولی که هغه دا خبره کوله نو خلکو ویل وروره مونږ دې څه پېژنو ته خو د بار راغلی کس یې دقه رنګې الله قرآن شریف کې فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا د هغې د قوم د وطن کس و هغې ښه پېژنده داسې سړی مو ته ولېږه اوله دعوت ورکړي څه وایي رومبي ورته وایي یا قوم اعبدوا الله د الله عبادت وکړئ ځکه دې قوم بې شرک او د بوتان عبادت پې کوو شرک له خدای ډېر بدي شي ولې شریک الله له ملګري کتلي شرک او خدای پاک د ملګري نه پاک دی او بالاتر دی الله قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وی باقي ګناهونه کې د شرک نه علاوه دي که وغواړم نو ټول به راته وبخم که وغواړم یو خو قانون دی قانون جدا شی دی خو که زه وغواړم نو قتل به م درته وبخم که زه وغواړم نو زنا به م درته معاف کړم که زه وغواړم
نو د بدعملۍ وبال به م درته معاف کړم که زه غواړم چې هر څومره ګناهونه دې کړي قانون جدا شی دی خو که د قانون نه بالاتر زه وغواړم نو زه یې درته معاف کوم ان الله لا یغفر ان یشرک به او شرک بالکل نه بخم دې کې فیصله ده دې کې رحم نه کوم په چا که یو سړی مشرک لاړ د دنیا نه خدای له په ذات کې شریک بنا د مشرکانو قسمونه دي بعضې کسانو به په ذات کې دوه خدایان بنل خدایان دوه دي بعضې کسانو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي چا عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وي چا فرشتو ته د خدای لومه وي چا بیبي مریم ته د خدای ښځه وي او بعضې کسان اکثریت داسې و اکثریت چې هغوی به په صفاتو کې خدای سره شریک ګڼه د خدای په شان علم دا به مخلوق له ثابته د خدای په شان قدرت طاقت خدای پاک بعضې کارونه د بندګانو ته سپارلي دي دا به یې وي بچي به دا یو بوت دته ورځه بچي به دې درکوي دې بل بوت لځه د بیمارۍ نه به دې جوړی دې بل بوت لځه رام رام کوه باران به دې وری دې بل بوت لځه د تکلیف نه به دې خلاصوي وی دا د خدای نیازبین دی او خدای ورته خپل کارونه سپارلي دي لکه بادشاه چې خپل کارونه وزیرانو ته سپاري د مکې مشرکانو دقه سوچو دې ته هم شرک وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک بالکل نه بخم دې کې چا سره رعایت نه کوم ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او د شرک نه علاوه نور ګناهونه چې څومره دي کفر او شرک نه علاوه نو که زما خوښه شي به بخم کني قانون سره سزا به درکړم نو شعیب علیه السلام هم دې خپل قوم ته وایي ما لکم من اله غیره د خدای نه ما سوا بل رب نشته ګورئ بالکل نشته یو الله دی او بیا ورته څه وایي دوی کې چې کومه بیماري وه هغه ورته ښایي ولا تنقصوا المکیال والمیزان پیمانه کې کمې مه کوئ تله کې کمې مه کوئ چې چیخ اخلی خرڅوئ درنو سپک به نه کوئ دا ګناه ده تله کې یو شی په چا خرڅئ او تا وله کم ورکه پردې حق دی و ګناه شوه او که پردي جوار او غله اخلي او تا تلې دنده بل طرف ته وواله او زیات ترې واغېشته دا دې م غلطي وکړه دا ټیک ته بعضې وخت کې خلک چې شی اخلي نو هغه ګاپ ورته ګوري نو لږ معمولي خامخا درونه لي دا خیر دی پوره سر په سر خو کېدی نه شي لږ معمولي یو چوم جوار او ورته مخامخ ګوري هغه پرې رضا دی پرې خفه نه دی پرې رضا دی پرې خفه نه دی که دا چوم دې زیات واچو پروا نشته دی دقه رنګې بعضې وخت روجې څوک خرڅوي یا دال خرڅوي او دوکاندار خرڅوي نو 2-3 دانې پې لږ پرسنټ برون ور واچوي دوکاندار یې پخپله واچوي دا پروا نشته معمولي غوندې د دواړو په رضا که دا ډنډه یو طرف ته ښکته پورته وي دې کې هېڅ پروا نشته دی لیکن په داسې طریقه چې چل ول وکې یو تله کمه ور واچوې هغه باندې شی خرڅی او تله دې پکې ځان له وواله یا دنده دې پارسنګ دې ګډوډ کړی دی یا نن سبا کانو کې هم فرق شته دا کیلوګرامونه چې وي ما ته پته لګي دا چې بازار کې اخلي دې کې فرق وي یو هغې چې هغه چوچه وزن والی یو هغې چې هغې کې لږ کمي وي پوره کیلوګرام وي لیکن هغه جوړ کړي ظالمانو کمي پوره 2 کیلو وي خو هغه جوړ کړي ظالمانو کمي هغه مهر هم پې لګولي هغه باقاعده بازار کې خرڅېږي داسې چې ته کله کانو پسې ځې لکه کم وزن والا درکم او که پوره وزن والا درکمه کم دله درکم دا سخته ګناه اوفو المکیال والمیزان پیمانه پوره ورکوه وزن باندې شی ورکې پوره ورکوه او بیا ورته څه وایي که تاسو وایې چې زمونږ خو پیسه نشته په دې پیسه ګټو که نه رزق ګټو ډوډۍ ګټو او ورته څه وایي انی یراکم بخیر مالدار یې ضرورت دې خبرو ته څه دی بعضې وخت کې ګناه سړی دی لکه چې بچي به مې څه خوري یاره ګناه به وکړم ام ګناه ده ام ناروا دي بچو له به ځان له آخرت نه خرابې او ورته څه وایي انی اراکم بخیر تاسو خو اینما ډوډۍ شته کوټې شته عرف شته نو بیا ولې دا ظلم کوې او ورته وایي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ګورې د عذاب به د باندې راشي داسې ورځ ده چې هغه د نه تاو راتاو ده د هغې ورځې عذاب د نګیر چاپېره تاو راتاو دی هغې کې د الله نه تښتېدی نه شي دا نصیحت قوم ته شروع شو قوم ته څه وایي اوس قوم یو نقصان خو دا دی چې تاسو شی کم زیات ولې کوئ ته له ډنډه ولې وهئ پارسنګونه ولې خرابوئ شی کم زیات ولې الی خرڅوئ دا خو د دوی خپل جرم او خپله غلطي وه ورته څه وایي ټوکې به پورې کوي
یا شعیب الصلاة تأمرک ان نترک ما يفعل آباؤنا. ستا دا مونځ چې کې دا درته دا مونځ دا چلونه ښیي مونږ ته نصیحتونه کوي دا مونځ درته دا ښیي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء دا مونږ په خپلو مالونو کې ستا به منو ته نیک بخته خپل کار کوه. اوس هم چې چاته نصیحت شروع کې یارورې ولې د دیانت نه کار واخله او ګناه مه کوه لرې شه پله خپل کار کوه. اوس هم خلک ټوکې کوي علماو پسې د نصیحت خبره کوي ټوکې شروع دین پسې شریعت خبره کوي ټوکې کوي بلکې دا مې مې اورېدلي دي یارورې شریعت خبره ده مړه هغه د شریعت خبرې تلې راغلي دي سړیه. دکان بې دینه نه چلیږي کاروبار بې دینه نه کیږي روزګار بې دینه نه چلیږي کارخانه بې دینه نه چلیږي کاروبار بې دینه نه چلیږي چې ونه کم بچي به مې څه خوري نار به وده کېږم ناره خېټه به وده کېږم بله پڼ بچي راپسې دي دا د شریعت زمانه نه ده. الله اکبر. د شریعت زمانه تر قیامته پورې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق الله فرمایي چې موږ دې لېږلی دی کافة للناس ټولو خلکو دپاره. پیغمبر علیه السلام یوازې د قریشو پیغمبر نو نبی علیه السلام د لومبۍ صدۍ پیغمبر نو دا خو د خولې نه ډېره سپکه خبره ووته د کفر خبره د خولې نه ووته چې شریعت زمانه ختمه ده او دا د شریعت زمانه نه ده. وما ارسلناک الا کافة للناس قیامت ته پورې پیغمبر دی شریعت قیامت ته پورې دی دا نه چې شریعت د حضور پاک او د صحابو زمانې پورې او خبره ختم که د چا دا عقیده وه چې د شریعت زمانه اوس تېره ده دا کافر شو کافر ختم ښځه لاړه دې جدا شو ښځه لاړه جدا شوه دی کافر شو مرتد شو دی به توبه وباسي واپس الله ته جواب به کوي نکاح به خپله پوره تازه کوي ولې شریعت یې ناقص وګڼه دا زمانه د شریعت نه ده دا خلک هم د شریعت دی دا خلک هغسې خراب نه دي چې کوم کې د حضور پاک زمانه کې خلک خراب و د جاهلیت زمانه کې چې کوم خلک خراب و دومره خراب نه دي نو هغوی له شریعت نه څه دوکې به هم کولې لومه به هم جبدې ښخولې جاهلیت زمانه کې داکې به هم کولې مردارې به هم خوړې خپلو سقاو میندو سره یې ودونه هم کړي خپلو خویندو سره یې ودونه هم کړي رښتیا ووایه خراب و زمانه که نه وه زمانې نه خرابوالي نه مراد خلق دی زمانه خو ټیک د خلق خرابو نو خلق زمانې یادي مجازي نسبت کوي هغه ډېره خرابه وه نو نبي علیه السلام دا ونه وي چې شریعت نه دی پکار ولې خلق خراب دی خلق چې خرابي شریعت به راولي خلق چې خرابي دین به خلکو ته پیش کوي روغو ته څوک څه وایي روغ خو پخپله ټیک ټاک دي نو اوس هم که چاته دی وایي څه وایي یا بچي به څه خوري الله بچو له آخرت سره دی بچي به څه خوري کم ځای نه به ډوډۍ کو نظام نه چلیږي څوک دا وایي جی دینه نظام نه چلیږي ولې نه چلیږي نظام که چلیږي دکان نه چلیږي منډۍ نه چلیږي کاروبار ودرېږي ټوله دنیا پرې لګیا ده زر به ده وویل که ته دنیا څه کوې لن ټیک ده دنیا خپل قبر او ستا خپل قبر خپل سیستون برابر کوه الله له روان دی نو هغه ته ویلي الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا دا درته دا مونځ چلونه ښایي چې له مونږ پلار نیکه څه کوله پرېږدو مونږ ته دا چلونه ښایي نو د مونځ بېعزتي شوه که نه شوه د دین بېعزتي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او بیا څه وایي انک انت الحلیم الرجیم ای ډېر هوښیار یې ښه دا هغه د ټوکو نه سړی چاته وایي ای ډېر هوښیار یې څنګه هوښیار یې مونږ د کاروبار نه منې کوې څنګه هوښیار یې مونږ د ګټې نه منې کوې د پیغمبر استهزام شوه درې خبرې شوې یو هغه خبره نه منل په وزن کې زیاتې کمې کول دویم دین پورې ټوکې کول او دریم پیغمبر پورې ټوکې کول نو حضرت شعیب علیه السلام ورته ویل الله به اوس عذاب رالیږي اوس به ټینګ چې د الله را طرف نه عذاب به راځي مضبوط عذاب به راځي تمارونو یو خبره ذهن کې واچوه دیانت او ایمانداری دا په مسلمان د الله حق دی د الله حق به نه پرېږدي بچي د لوږې مري یو زر ځله دې مړ شي او که د الله دا حق دې پرېښود نو الله بیا زمونږ هر حالت باندې خبردار دی او چې دا چا پرېښی دی هغه له عذاب ورکړی دی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله سپین ژوند دی تېر کړی دی داسې ژوند دی تېر کړی دی چې جامه به ورپسې
په ځمکه راښکې شوه، کوټ به یې چولې په ځمکه به راښکې شو. څادر قیمتي، جامې قیمتي، چې په لاره به ته نو په کورونو کې به د هغه د جامو خوشبويي خلکو محسوسوله چې پر عمر ابن عبدالعزیز دا هغه زمانه کې قیمتي سپلی او قیمتي شالونه او قیمتي رومالونه او قیمتي پټکي جو ناشنا او یو شان کې چې په لاره به ته قدمونه به بل شان اخیستل، یو د نعمت جو د ناز. په لاره ته یو بزرګ له مخې ورغی، هغه بزرګ ورته وایي عالمو، وی عمر وی دا نو چوغه او دا څادر دې لږ اوچت کا، په ځمکه راښکې شي، دا ګناه ده. دی ورته ودرېد داسې وی خبردار جون په لاس کې کلک ونیسه، خپل جون محفوظ کا، که آینده لپاره دې دا خبره وکړه نو په دا توره به د نصره په ولوځو. دغه یو جون دی تېر او ښکلې م خشته و، خشته مزېدار اعلی، او په دې مخ به یې کله روبنه وې ځان که چې د خلکو نظر په مونه لګي. زما دې مخ ته څوک ونه ګوري، او جوړه سار بدلوه او جوړه ماښام بدلوه، او داسې جامې به یې اغوستلې چې په هغې به د سرو زرو په تارونو کارونه شوي وو، د سرو د سپینو. پخوا به زمونږ په دې وطن کې د تیلې دا جامې د ناویانو له خلکو جوړولې، د تیلې جامې به وې. تیله به اوس خو د پلاستیک تیله ده، ابه د سرو زرو تارونو ته تیله وې، د سرو زرو نه به نري نري تارونه جوړېدل. اوس هم هغه جامې که چا کړي نو خلک یې په بیه اخلي، هغه زر ته وباسي. اصل تیلې ټوپۍ به وه او د تیلې جامې به وې، او به د سرو زرو تارونو، نو د ده په جامو باندې به د سرو د سپینو ګلکاري به پکې ده. سلیمان ابن عبدالملک بادشاه دی. سلیمان ابن عبدالملک چې کله بیمار شو او ناجوړه شو، د هغه یو خاص وزیر دی، خاص وزیر. هغه خاص وزیر ورته وایي چې بادشاه سلامت مرې اسم نو اسنا، داسې کار د مرګ نه پس وکړه چې خدای دې رونه نیسي. رجا ابن حیوه د هغه وزیر نوم و رجا. سلیمان ابن عبدالملک ورته وایي رجا مقصد دې څه دی؟ وی ځان نه پس داسې سړی بادشاه پرېږده چې کم از کم قبر کې خو د الله تپوس نه کېږي. هغه ته پته و چې زامن د ده بد عمله دي، او دی خو د پیغمبر په کرسی ناست دی، د پیغمبر په مصله ولاړ دی، نو د ده زامن ټیک نه دي، خراب دي. نو که دې لال نو دا زامن به بد عملي کوي او دا سیسټم به خراب کړي، د پیغمبر علیه السلام دغه خلافت او امارت به برباد بشي. رجا ابن حوا ورته وایي داسې وکړه ځان له آخرت ته قاسم دی، داسې سړی په ځان په ځای ودروه، مقرر کړه چې په قبر کې کم از کم الله خو دنه تپوس ونه کړي. یاره وایي رجا ډېره ښه خبره دې وکړه، ما خو دا خیال و چې یا به ورور د ځان په ځای بادشاه کم یا به زوی د ځان په ځای بادشاه کم، ډېره ښه خبره دې وکړه. نو سوچ بچارې وکړه، یو کاغذ یې ولیکه، او په هغه کاغذ کې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه نوم ولیکه. هغه یې ونغښته، په ټوټله کې بند کړه او رجا له یې ورکړه. وایي چې څومره د شورا خلک د پارلیمنټ، لکه دې زمانه کې د پارلیمنټ نه خلک صدر منتخب کوي، وزیر اعظم منتخب کوي، وزیر اعلی منتخب کوي، چې څومره د مشورې خلک دي دغه ټول مشورې والا راغونډ کا، او دا کاغذ چې مې د چا نوم لیکلی دی د ده لپاره بیعت علم، دې به زمانه پس بادشاه هشام ابن عبدالملک د درو هغه د رجا له مخې له ورغی، ورته یې ویې رجا دې کاغذ لیکتلی چې چا نوم دې پکې وی نه، وی ته وګوره که زما نوم یې په ډېره ښه ده، که زما نوم یې کې ولیکه، زما نوم پکې ولیکه. هغه وی نه 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 مې کتلی دی، نه ترې خبر یم، نه پکې ستا نوم لیکلی شم. چې لږ مخکې لاړ عمر ابن عبدالعزیز په مخه ورغی، وی رجا دې کاغذ کې وګوره زما نوم شته که نشته؟ وی نه یم خبر. وی که زما نوم یې روان که ګورئ، یو ورته وایي ولیکه که زه بادشاه شوم چېرته، ځکه دې کاغذ سره به اوس خلک بیعت کوي چې دې کې د چا نوم دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم چې د حضرت عمر دپاره د خلکو نه بیعت اخیستی، نو د عمر نوم یې په کاغذ لیکلی، عمر فاروق رضی الله عنه په کاغذ ولیکه. خلکو ته یې وایي دې کې چې مې کوم نوم لیکلی دې سره بیعت وکړې دا به بادشاهي، یو براته بیعت به یې کو، یو براته بیعت به یې کو. حضرت علی رضی الله عنه هغه ابیعو ما به سره بیعت وکړو، ولو کان فيه اسم عمره، وایي که د عمر نوم پکې ولي نی خو ما بیعت وکړو. عمر ابن عبدالعزیز رجا ته وایي که زما نوم پکې روان کا نشم دا بار وړی. هشام ورته وایي که زما نوم یې ولیکه. اشوقي چې څنګه دی کېناستو د پارلیمنټ دغه زمانې د شورا خلک راغلل او بیعت یې وکړه. سلیمان وایي زما نه پس به دا بادشاهي.
ټولو خلکو یې بیعت هم دې سره وکړو هر نوم چې پکې وي ټولو خلکو وي او چې کاغذ یوز پر در عمر ابن عبدالعزیز نوم پکې هشام پاسد هغه وی دا خو زما رور دی مشر خو زیم په کار دی چې زما نوم پکې وي څه خبره وکړه بس یو جرنیل پوجي پاسد توره یې اوچته کړه وی هشام امیر المؤمنین ناست سلیمان د هغه مخکې خبرې کوي سر د ناخوا جوزو بس خو کېناس هغه بیا هم بادشاهي غوښته عمر ابن عبدالعزیز چې دا خبره واورېده په جلا شو او داسې هیبت پرې راغی چې ودرېدی نه شو دوو کسو ونیوه او ویې دراو وی مهرباني وکړئ زما نوم خو ما ته پته نه وه چې په دې کې دی ما خو درته ویلو چې زما نوم که پکې لرې کا دا چاته مې ویلو زما نوم دې مهرباني وکړئ زه نشم پولی خلکو ته به یې خامخا کوې بادشاه شو د مسلمانانو هغه جامې چې د سرو سپینو ګلکاري وه هغه پټکې چې په هغې به د سرو د سپینو ګلکاري وه هغه چوغه او واسکر چې د سرو سپینو ګلکاري به وپې هغه صادرونه چې د هغې نه قیمتي صادر بنو هغه پیزار او هر څه غون را یو ځای کړل بیت المال سیکرټري دی ورکړل چې دا به مهرباني وکړي بیت المال کې به جمع کړي ختم دا بیت المال دی دا جمع شو او ښځې کېنوله فاطمې د ښځې نوم وی فاطمې که دې خوښې چې طلاق دله درکړه او وس را باندې خدای راوسته امیر المؤمنین چې بادشاه شوې اوس ما له طلاق راکړې خلک خو دا روز د خدای نه غواړي چل مې څه کړی دی وی نه بس په ما د بادشاه د مسلمانانو بوج په سر را پرېوت ستا حق نشم پوره کولی قیامت کې به الله ما نه ستا د حق تپوس کوي او ته ځوانه جینۍ یې نو طلاق به درکړم بل خاوند به وکړې هغې وی ما درته خپل حق بخښلی خو ما د ځان نه مه جدا کوه ماشومان بچي ماشومان واړه د اختر ورځ ده چې دې داسې بار ووته او زامنو ته یې وکتل زامن یې په جلا شو بچې ولې جالی بابا د هغې ماشومانو څونه ښکلې ښکلې جامې دي موږ د امیرالمؤمنین بچي یو زموږ جامې نشته ماشوم زموږ ګاونډي دی پلار یې څه معمولي مزدوري کوي څونه ښکلې پیزارې دی موږ د امیرالمؤمنین بچي یو نه پیزار شته نه جامې شته وی باب بچې زه دله څه درکړم زه څوک یم چې کور ته لاړ لوڼه ورته جاړي جنکۍ خو جامې خوښي که نه زمونږ په ګاونډ کې جنکۍ د اختر مبارکۍ له راځي څنګه ښکلې ښکلې جامې اچولې دي څنګه ښکلې کالیګانې اچولې دي څنګه ښکلې لوپټۍ او څادرونه دي مبارکۍ له ټولې جنکۍ رالې زموږ شلېدلې جامې عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي وی بچې دوه خبرې دي ما سره خو خپل څه شته نه چې دله درکړم او د بیت المال اختیارمن یم چې اډر وکړم چې څه مې خوښي د بیت المال نه به راشي خو بچې قبر کې به په سرو لمبو سوځمه نو تاسو به دلته وخاندئ خندام خوښه ده او زما د قبر سکروټ کې هم خوښي دي لمبې او که نه زما د قبر جنت هم خوښ دی او دلته ستاسو دا سلیدلې جامې او فریاد هم خوښ دی نه نه بابا ته خو هم په اور نشې پرېږدو ګزاره مه کوئ ښځه ورته وایي د اختر ورځ ده دې مچمچو له څه خوراک پکار دی وی د څه کوم ځای نه راوړم بیت المال نه خو نشم راغوښتی وی ده راته چل ښیم وی ښه وښایه وی د یو میاشت پیشکي تنخوا راواله میاشت پیشکي تنخوا راواله په هغې به وله خوراک برابر کړو نو د بیت المال سکرټري راغوښته وی دا ماشومان دي خوراک تېله کېږي نو ته مهرباني وکړه ما د میاشت پیشکي تنخوا راکړه بلې میاشت کې بیا منع کوه چې دې له پې خوراک واړم او سکرټري ورته څه وایي وی عمر ابن عبدالعزیز دومره ژوند دې شته چې میاشت ته به پکې ورسې پیشکي غواړې اوهو نه دونه ژوند خو مې نشته بس ما خپله خبره واپس کړه لور ته آواز کوي ای پلانکۍ اوبه راوړه رانلم بیا آواز کوي ای پلانکۍ اوتږي م اوبه راوړه بیا رانله بیا یې آواز وکړه بیا رانله ښځې ته وایي دقه د دې زمانې لوڼه دي ما له اوس اوبه نه راوړي ښځه ورته وایي بربنډه دله راشي بربنډه راشي پرتوګ یې شلېدلې د ځان له پرتوګ ګندي دغه یو جامې جوړی ده نو چې هغه وګندي نو اوبه به دله راولي درته به راوړي مال او دولت چې خلکو له راشي مستی کی مست هغه له بادشاهي راله خو مستي پکې پیدا نه کړه د شعیب علیه السلام قوم له مال راغی دولت راغی مستی پکې پیدا کړه شعیب علیه السلام پورې ټوکې کوي مونځ پورې ټوکې کوي رښتیا ووایي نن خلک کوي که نه کوي چې څوک د دین خبره ورته کوي که عالم دی که نیک سړی دی هغه کې زر خبرې راوباسي مړه هغه کم داسې د جنت نه ټیکهدار راغلی دی ملک تاسو نه موسلې زړی کړه چې ماته وې بلکل
چې څوک د دین خبره درته وکړي هغه کې به سل غارونه وي، هغه کې به سل نقصان وي. نقصانونه یې مه کوه، تا ته هغې سمه خبره وکړه که دین پورې خندا به نه کوې. هغې به پیغمبر پورې خندا کوله، علما پورې خنداګانې کوي. هغې دین پورې خندا، دین پورې خندا. الله ورسره څه وکړل؟ د شعیب علیه السلام قوم چې په کومه علاقه کې پروت و، په کومه علاقه کې کوسم 3 فوټه او 4 فوټه اور هغه علاقه کې په ژمي کې پرېوځي، یمني علاقه و یخه، لیکن الله پې خارخ راوسته، تو پې خدای راوستاو. شعیب علیه السلام ته الله وي دې کلي نه وځه، قوم دې وباسه د دې کلي نه، شا به فوراً وځه. او 12 کاله دې قوم ته تبلیغ وکړو. 12 کاله لږ شی نه دی، موږ په یو خبره تنګېږو. 12 کاله هغې ورته څه وي ولولا قومک لرجمناک، که قوم دې نه وی موږ به په کاڼو ویشتې وې. خو څوک وو که دې اولو په کاڼې نو قوم کې دننه راته جنګ جوړېږي، افراتفري جوړېږي، خانه جنګي جوړېږي، خامخا به د قوم ملګري کېږي. لولا رهتک لرجمناک، که ستا قوم نه وي لولا رهتک لرجمناک، موږ اوس به په کاڼو سنګسار کړی وي. او دې 12 کاله لګیا دې دعوت چلی، 12 کاله لګیا دې تبلیغ کوي چې خوند یې ونه کوي. الله باس نور تنګ شوم د دوی نه، خیر یې ورته وکړه. عزت یې اوس بار وځه، بار لاړ. پر یې قوم ګرمي راغله، تو پې راغی په دغه سخته یخنۍ کې سوځېدل بلکل. بار یخ هوا شروع شوه، ټول هغه یخ هوا پسې ووتل. چې یخ هوا پسې څنګه ووتل وریځ پکې راغله. دوی وي دا بس کار وشو که خیر دی، موږ ته خو شعیب وایي چې په تاسو به عذاب راځي او خدای قهر به راځي. یخې هواګانو ته وګوره او د یخې وریځ ته ګوره، دی عذابونه پرې راغلل. فاخذتهم الصیحة، بل ځای کې راځي اخذتهم الرجفة، او بل ځای کې راځي چې د الله د طرف نه پې دغه راغې، دا څه ورته وي اور پې راغې ده برنه. جبریل علیه السلام پې یو چغه وواله، مضبوطه چغه حضرت جبریل علیه السلام وواله، او یو مضبوطه زلزله راله. او د زلزلې سره د بره د هغه وریځې نه سکاره را پرېوتل، اور را پرېوت، للل ټول تباه برباد شو، غرق. نه هغه غنم پکار شو، نه هغه جوار پکار شو، او نه هغه دولت پکار شو چې د کم دولت د وجې نه په نشه کې پراته، او نه هغه ډوډۍ پکار شو، نه پیمانه پکار شوه، او نه هغه تله پکار شو، نه هغه وزن پکار شو. بلکل چرګانو تر د غویانو څاروو پورې هر څه وسوځېدل، لاړه به خطا پکار نه شو. څومره زموږ خلک نن سبا یوازې دا نه چې دا د کوټې دوکاندار لګیا دی، نه نه نه، ښه خلک هم شته الحمدلله. هر ځای کې په دې پمپونو کې خلک څومره غلاګانې کوي، پمپونو کې څومره غلاګانې کوي. تاسو په پیمانه خو نه ده کتلې، مونږ خو نه ده کتلې. کې به هم ښه خلک به وي، صالحان به هم پکې وي، نیکان به هم پکې وي، خو پیمانه کمه ساتي. څومره چې ګیس تا په کار دی هغه مره نه درکوي، څومره چې پټرول او ډیزل ستا په کار دي هغه مره نه درکوي. هغه خپله پیمانه د هغوی کیلومیټر هغې کې فرق راوستی دی، هغې کې فرق. هغه ګیس چې تا ته کم اچوي، هغه پریشر هغې والا کم کړی دی. پریشر اکثر مونږ په دې پمپونو کې اچوي که نه، هلکه څونه پریشر دی 220. هلکه دا خو 160 کې روان دی، نه دا به اوس 220 شي که نه، اوس به شي. نو مې چې د 100 روپو ګیس پاتې شي نو که 220 شي څه پې بیا د 200 دې واچو په 160 کې، بیا دې د 100 واچو په 180 کې، او بیا د اخري کې چې 50 پاتې شو نو هغه میټر لږ تېز شي نو هغه ځای ته ورسېږي. ظلم نه دی؟ سر زر نیکان هم پکې وي، د ټولو بد نه وي، هر قوم کې شته نیکان هم پکې وي. دا پالش پکې څه شی دی چې ته خرڅوې؟ څه شی دی؟ 16,000 مې واخېستل، کالۍ مې جوړ کړه، نو دا 2 ماسې پالش. لکه پالش څه شی دی؟ هوا. ما خو د تولې پیسې درکړې، دا 2 ماسې د څه رانه هلې؟ ما خو دلته 30% دا د څه دکان نه سودا کې 1 نمبر ملاویږي که 2 نمبر ملاویږي؟ 2 نمبر. دا نقصان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من غشنا فلیس منا، چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا زما په ډله نه دی روا. 1 نمبر سامان کم دی، 2 نمبر. هلکه جاپاني راکا، جی جاپاني دی، مهر پې لګېدی لیبل د چین به جوړي. جاپاني راکا، مهر پې لګېدی پاکستان به جوړي. ټول په دغه کارخانو کې شی ته وګوره، ټول 2 نمبر خرڅېږي. ټیک ته صالحان هم پکې شته الحمدلله، نیکان هم پکې شته، دا ټول یو شانتي ني. 2 نمبر خرڅېږي، هغه سیزونو له هغه دغه پکله دغه میلاویږي، څه ورته ویل کېږي
رنګونه ورکوي او په مسلمان خرڅوي، مساله ملاوټ والا څیزونه. الله پیسه ګټمه، دولت ګټم. څه دولت ګټې؟ ای د خدای نیک بخته یہ نہ چلے گی کاروبار. ایک تیل والا تیل په ډبي کې پیک ډبې والا پیک ډبې د غوړو د تیلو د ته پته لو تعالی دا به کمي. او چې دکاندار ته یې وروړه دا خو پاو کم دی، وي دا ګراس وزن دی، دا پکې نه وی راووته. ګراس څه معنی؟ دا سره د ډبي دی. نو زه په ټیم څه کوم خورم خو یې نه پیو ته پیو کې ترور اوس خدای دې وبخي ما ورته ډېرې زیاتې اوبه دې پکې زیاتې کړي دي. ولې یې اوبه پلیتې دي څه؟ مې زه خو پې اودس نه کوم چې اودس لی علمه او غسل خو پې نه کوم، اوبه خو ما کره شته که نه. نو د بې پیسو شی په ما په پیسو خرڅی. هر چا خپل وس کېږي، هر چا خپل وس. دا ګاډی والا ولې ټول یو شان نه دي ښه درته بیان وی. دا ګاډو والا هلته چې شی خرڅوي په څو خرڅی؟ د دوی په دلی په 100 روپۍ. ها نو چې ته عبارت نه ګوتې مه راوړه، دغه مه راوړه هلکه په سر خو دې دغه ایښودي دي. زه خو دې پسې راپوښم چې دا به راکړې. نه دا خو په 200 دي. نو تا خو د څه نه اواز کو؟ نه دا چې باقي پاتې شي په دې به زه څه کوم؟ اسان علاج دی چې پاتې په دې به زه څه کوم. نو زه خو تا نه ښه شی علم، تا نه خراب خو نه لم، نه به دې اخېستل د بل چا نه که نه. او ګډوډ یې که نو ګډوډ به خرڅ کړو. ولې پې د پاسه ښه ایښودي لاندې خرابې. خفه کېږه مه چې کریټ کې کم سامان توړې او بازار کې مارکیټ کې خرڅې. سر ولا جوړئ که نه جوړئ؟ دا سرونه جوړل په کوم کتاب کې دي؟ باره خشته او لاندې ما مخلوق دوکه کې. نو چاله ګټو؟ زه چاله ګټم او تی چاله ګټې او چېرته روان یو؟ کوم خوا لاړو؟ چاله مو ګټله، ځان له مخیرت ولې تباه که؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم دی که دا د پیغمبر علیه السلام برکت نه وي چې په دې قوم به څون عذاب راته. کابل ورځ معمولي غوندې یو جټکه په دا ځلې ته شوې وي، قسم دی که دا ملتم وي او بیا نشي راوستی څه. او چې د شپې ودې په 12 بجې او په 1 بجې او په 2 بجې او دغه جټکې درکړه او دا چیتون هم در باندې راغورځي، بیا به څه کوې؟ بیا د جنت پکارېږي، ځمکه ولې پکارېږي، مال او دولت ولې پکارېږي؟ دې نه چلېږي بې دې نه، کاروبار نه چلېږي، یو زر دله دې ونه چلېږي. ډوډۍ د چا په لاس کې ده؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د دیانت مثال د لبل در کوم. عبدالله ابن عمر په لاره روانو، یو سړی د ګډ شپوم کې د ګډه چیلی سره هغه ټسټینګ کو، چک یې کو چې دا سړی څونه پوهې مسلمان دی. هلکه بچې دې خوا راشه. راغی یو چیلې ګډولي را باندې خرڅ کړه چې دلته یې پوخ کو حلالي کو. او د کاکاجي دا خو زما نه وي، خو نوکر یم خادم یم شپون کې دا خو د فلانکي سړي دی د مدینې. وی خسته نه دي؟ وی نه. نو خیر یو را باندې خرڅ کړه، پیسې به درکړو که نه؟ ته څه کې؟ نه مالک په خفه شي، څنګه یو دله درکړم؟ بچی چل وکړه، د دروغو چل ورته نه ښایي چې کوي یې ګوري یې. بچې داسې وکړه، یو ګډول راخه باندې خرڅ کړه، پیسې به درکړو، جیب کې به واچوئ او داسې به وکړو چې به حلال کړو. دلته به مونږ تروید کړو، خو وبې خورو، غوښه به مو خورئ، خوراک به مو خورئ، مونږ به وخورو، مالو به شو، پیسې به هم درکړو. او که ته وایې چې مالک به رانه بېګاله تپوس کوي، نو دلته مالک کم دی نشته. او چې بېګاله درنه تپوس وکړي شرمخ وړلی دی، مالک خو دلته نشته. شپون کې داسې تاو شو، شی کړه او لږ اخوا شو او اسمان ته یې ګوته ونیوه. وی فاین الله، مالک خو نشته خو الله مې څه شو؟ الله خو مې شته که. که یو انسان د الله ذات په سر حاضر وګڼه، باز دې به دوکه نه کوي. مونځ به هم سمي، ملا به هم سم مونځ کوي، ملا امي به هم سمي، ملا به هم ټکي، عالم به هم سمي، امي به هم ټکي، دکاندار به هم سمي، زمیندار به هم سمي، تاجر به هم سمي، کارخانهدار به هم سمي. او چې دا کوم سړی په دفتر کې لګیا دی او بابوتوب کوي او کاروبار کې، دا به هم ټیک ټاک، دې به هم رشوت نه اخلي، دې به کرپشن نه کوي، وخت به پردې نه ضایع کوي. این الله، الله کم ځای دی. عبدالله ابن عمر ته بچې بس ما دې دپاره معلومات ته کول لکه د خدای شته. نبی علیه السلام فرمایي 7 کسان به د قیامت پر د الله د عرش د سوري لاندې وي. یو پکې دا دی، رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، الله ځان ته رایاد که او هېڅوک نشته، هېڅوک نشته او الله ځان ته رایاد په سترګو نه اوښکې اوبه دی، دا سړی به د الله د عرش لاندې وي. عبدالله ابن عمر لاړ، هغه مالک له ګډو چیلو ولاله، دروازې وله راوته. وی پلانکي وایي چې ستا ګډو چیلی سره دی؟ وي او وی خرڅی خو نه وي، ولې نه؟
ته څو خرڅې یاره بس جوابوک وایه خپلې نه وباسه ته څو خرڅې په دومره پیسو او غلام هم در ناخلم وایي زه په دې مې ټول سره د غلام یې ټولې ګډې چیلې واغېستې پیسې ورکړې ماسخوتن چې غلام ګډې چیلې راوستې مالک لا مالک ورته ویله که ته خو مې سره د دې کیګلو کیلو خرڅ کړې په چا د عمر صاحب په زوی په عبدالله ابن عمر ځه ګرم بوځه او تم دارې عبدالله ابن عمر د لاره دروازې وویله اوله راووته یې پېژندې ورته ویل صاحب د تا اخېستې سره د ګډو چیلو وي وی ما ته ځای وښایه چې دا ګډې چیلې کوم ځای وتړم او مال هم د شپې ځای وښایه ستا غلام شم چې زه کوم ځای شپه تېره کړم وی بچې سار مې ستا دیانت لیدې دی ما ته ځان له نه اخېستې ما الله له اخېستې او دا ګډې چیلې ما ځان له نه دی اخېستې دا مې تا له اخېستې دي زه دا ګډې چیلې سره خو دا ټول اسرائیل دا دیانت ایمانداري او دیانت چې په چا کې راشي که نه نو الله مدد کوي په د خدای منه نو خدای به تا سره دشمني نه کوي کاروبار کې به د برکت مال که ډېر زیات شي بابا جي له زمونږ یو سړی راغی اوس مړ دی ډېره زمانه وشو د په هغه وخت کې طالب هم لا وایي ما ته دوا وکړه وایي صاحب د مال راته مه کوه ډېر لوی مال مې دی په دې پېښور کې مې ټورسټې ګرځي ټورسټې هغه زمانه کې دا پلین کوچې نه وې او کارخانې مې دي د دنیا مال مې دی خو پریشانه ډېر زیات دی چې سملم لپه ګولۍ خورم دا ته دوا راته وکړه چې دا ټینشن مې ختم شي هغه ورته مسلمان هغه به د عامو خلکو ته مسلمان وي مسلمانه د مال کې به دې څه چلي دا مال به دې ښه ني ټیک به ني ځکه تا ته سکون او اطمینان نشته وایي مولوي صاحب بس هغه خبرې اوس پرېږده خو اوس راته څه وښایه لاړ جي او یو څو ورځې پس اخبار لیکلي خودکشي وکړه دا نه یې مړ کړ دیانت ایمانداري چې درکې د دنیا ژوند به دې مخي او د آخرت زندګي به دې مخي یوازې د دنیا ژوند نه دنیا به مخي آخرت مال کې برکت پدي او که مال دې ډېر کو په مقدمو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په ترمذی شریف کې حدیث دی اے بندا مال توجه راکا او دولت ته توجه مو ورکوه نو رزق به زه درکوم او که شرط زه دې پرېښوم او مال او دولت ته توجه ورکړه وی ملأ فی یدیک شغلا لاس بدله د کاروبار نه ډک کړم لیکن سترګو کې بدله فقر پیدا کړم موږ به دې نه کړم نن سبا د غټ مالداران خلک یو خپه په کراچۍ او یو په پېښور یو خپه په دوبۍ او یو خپه په سنګاپور یو خپه په چین او بل خپه په پاکستان یو انخطې دې ټوله ورځ په دولت پسې منډه او ټوله شپه په دولت پسې منډه دا خو فقر دی د سترګو دا غنا خو نه ده د مال مقصد دا چې ته خپلو بچو سره شپه تېره کړې د مال مقصد دا چې ته د خپلو زامنو سره وخت تېر کړې د مال مقصد دا چې ته په خپل کټ کې په اطمینان خوب وکړې نو تا خو اطمینان حاصل نه شو تا ته سکون خو میلاو نه شو تا ته خوشحالي خو میلاو نه شوه ته خو د بچو نه بار د ښځې نه بار د نوسو نه بار د بچو بابا دې ونرید د نوسو بابا دې ونرید ټول په یو خوا بل خوا منډې تړلې نو تا په یو عام نوکر کې څه فرق دی پیسه ګټې نو خزانه دې ډېره کړه بینک کې پرتې ستا پیسه بینک کې مال پاتې شو ستا نه پس بل لاړ د مال او د دولت مقصد اطمینان او سکون دی اب هغه چا ته وي چې کم انسان کې دیانت وي هغه به پیسه لګي برکت په پکې وي او چې دا کم سړي کې دیانت ني نو پیسه او دولت به ډېرې برکت بني دا مقدمه ده دا تاڼه ده دا تحصیل دی دا بچې په پلانکي هسپتال کې داخلو مو دا لور په پلانکي کې داخلو دا جي هلته نه جوړو دلته نه جوړو منډې ترډې وجي سکون نشته اطمینان ټینشن دی دواره ته وظیفه راته وښیه ټینشن دی ټینشن ولې دیانت نشته هغه کس چې دا شریعت پورې ټوکه کوي او خنداګانې کوي دې شریعت ته پکې څه ضرورت دی او جي دا اوس هغه زمانه نه دا هغه دور تېر شوی دی او دې نه بغیر د ما کاروبار نه چلیږي بیا په غم چې مبتلا شي بیا تعویذونو پسې او په دواګانو پسې او بیا په نیکانو پسې او په عالمانو پسې منډې تړې